نه د شرق دی نه د غرب دی نه د بل کوم یو غدار دی زه د دې خاورې مالک یم دا وطن زما د پلار دی. د اذان نیوز قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. له څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې دا اوازه وه چې طالبانو واخان په پاکستان خرڅ کړی او معامله یې پرې کړې ده. واخان د افغانستان په شمال کې پرته ښېرازه سیمه ده چې په هغه وخت کې د روس او انګریز ترمنځ سرحد بیلو. روسي و انګریزي استعمارګرو د دې لپاره چې یو له بل سره مخامخ نشي د واخان سیمه د دغه دواړو استعمارګرو قوتونو د مخامخ کېدلو د مخنیوي لپاره ایجاد او افغانستان پورې تړل شوې ده. دغه سیمه چې خورا ارزښت لرونکې سیمه او د پامیر د غرونو لړۍ ده د افغانستان په شمال کې پرته سیمه ده. په وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې په پراخ کچه دا کمپاین پیل شوی ترڅو دا ثابته کړي چې د واخان په سیمه باندې له پاکستان سره معامله شوې ده. خو کله چې حقیقت ښکاره شو هر څه بدل او سرچپه راووتل. هغه پښتو یو متل ده چې وایي په تبه یې ونیسه په مرګ خپله رضا کېږي. نن د واخان ولسوالۍ د پرسونل امنیه قومندانۍ او استخباراتو مدیر او د میشتې فرقې د مشر په ګډون د واخان ولسوالۍ سرحدي سیمې ته سفر کړی و ترڅو هلته د پاکستان له لوري لګول شوي نښې له منځه یوړل شي. دغه نښه چې په واضح ډول معلومیږي په 2021 کال کې د تیر حکومت په دوران کې لګول شوي دي او د افغانستان په خاوره کې یې تر 300 او 400 مترو پورې داخل لګولي دي. د اسلامي امارت قهرمانو مجاهدینو دغه لګول شوي استعماري څلي وران او د افغانستان د ارضي تمامیت څخه یې په بشپړه معنا ساتنه وکړه. خو په کمپونو کې پراته هغه میشتو فراریانو دا اخلاقي جرأت هم نه درلوده چې دا ووایي چې طالبانو ښه کار وکړ. حتی اوس په دې شرم هم نه ورځي چې لګول شوي څلي د افغانستان په خاوره کې د تیر جمهوري نظام په وخت کې لګول شوي وو. خو دوی برعکس چغې وهلې چې طالبانو په واخان باندې معامله کړې ده. که چیرې دوی اخلاقي جرأت لرودلی نو اوس باید ویلي شوي وای او له ډېر شرمه بیا د رسنیو پر مخ هم نه وای څرګند شوي ځکه طالبانو هیڅکله هم په واخان معامله نه ده کړې او بالفعل د دوی معامله ښکاره شوه چې د جمهوریت په وخت کې لګول شوي څلي د افغانستان په خاوره کې دننه لګول شوي. د دغه څلو لګول یوازې د واخان د اوبو لاسته راوړل وو. هلته د اوبو یو کوچنی سیند ده چې پاکستان دغه اوبه خپل لوري ته اړولې وي. د اسلامي امارت مجاهدینو دغه څلي وران او اړول شوي اوبه یې بیرته د افغانستان خواته راواړولې. که چیرې موږ وګورو طالبان د تیر نورو حکومتونو په نسبت ارضي تمامیت او د افغانستان ځمکنۍ دفاع ته تر ټولو ژمن حکومت ده. د تیر حکومت د مشر ډاکټر غني او پاکستاني حکومت د یو معاملې په نتیجه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پرتې فرضي کرښې ډیورنډ باندې سیمې خاردار ولګول شو چې هیڅ ټامي هم مخالفت ونه کړه او د هغې څخه یادونه ونه کوي چې دغه تر ټولو ستر خیانت او د افغانستان په تاریخ کې نه بخښونکی جرم ده. همدارنګه د تیرې ادارې د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل چې اوس یو نوی انلاین جمهوریت هم اعلان کړی ده د تورخم دروازه د پاکستاني چارواکو سره په ګډه افتتاح کړه. که چیرې دوی کې شرم وی باید ویلي شوي وی. همدارنګه د افغانستان د قانون وزیر ښاغلی شهاب الدین دلاور واخان باندې د معاملې کول په کلکه رد کړل. ښاغلي دلاور په خپله مرکه کې وویل چې دوی به د افغانستان یو لویشت خاوره هم چاته ورنه کړي. واخان ته د بدخشان د امنیتي پرسونل وروسته تر هغې لاړه چې په ټولنیزو رسنیو دا اوازه شوه چې ګنې طالبانو په واخان باندې معامله کړې ده. تاسې مخکې په ویډیو کې وګورئ چې طالب شاه زلمیان دغه څلي ړنګوي او اړول شوي اوبه بیرته د افغانستان خواته رااړوي. باش با کافران ولی با مسلمان چنان مهربان هر آن کس که شد در رهش غرق خون شده یا و نزد خدا یرزقون هر آن کس که شد در ره هر شهید
بشد زنده و حوض کوثر بدید به پیغام ربت تو لبیک گو به جنگ ای برادر به جنگ با عدو 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 حامیان دین جمله سر به کف دشمنان دین آمدن به صف جملگی به پیش خط احمدی وعده شما عدم حتی ځینې مشهور سیاسي څیرو دا لیکنه کړې ده چې زه نه پوهېږم البته د خرم صاحب په نوم باندې ټویټ شوی دی چې د ښاغلي کرزي نه هم دا غوښتنه شوې خو هغه رد ځواب ورکړی او بیا یې لیکلي دي چې خدای دې وکړي چې د امارات مشران هم دې خبرې ته متوجه اوسي. آیا په حقیقت کې داسې څه شته کیدای شي ملت واوري دا اوس؟ نو کله کرزي صاحب نه دا غوښتنه شوې وي شاید چې په هغه وخت کې به توقعات خارجیانو دا اوسي د افغانستان خاوره ډېره ارزانه ده دا هر چا ته ورکول کېږي ځکه چې د 48 ملکونو اشغالګر دلته راغلل او دلته ورته اجازه ورکړل سوه بلکې په هغو باندې افتخار وسو د هغو لپاره رایه ورکړل شي همدا ولسي جرګه ته یادوله رایه ورکړل چې اشغال دوام وکړي. نو که په هغه وخت کې دا توقع د دنیاوالو یا د چا یې او دوی نه یې کړي زه خو علم نه پرې لرم خو خرم صاحب خاص سکرتر ده د کرزي صاحب که له کرزي صاحب نه دا غوښتنه سوي شاید هغو په امید ورته و چې کرزی صاحب کیدای شي دا کار وکړي خو د افغانستان اسلامي امارت د سیاست په اړه او د موږ د دریځ په اړه موږ د 1 انچ خاورې ته تیار نه یو چې بل چا ته یې ورکړو بل هېواد ته یې ورکړو یو او نه دا توقع له موږ نه نور هېوادونه کولی شي چې 1 انچ خاوره د اشغال کړي اوازه ده هسې خبرې دي او زه وایم چې کله و حاشا هېڅکله نه مطالبه شوې ده او نه موږ هېچ چا ته اجازه ورکوو چې افغانستان دننه اشغال وکړي یا 1 انچ خاوره ونیسي. موږ به هېڅکله دې ته تیار نه سو چې یو ستراتیژیک د شورای امنیت عضوه یو لوی هېواد لکه چین غوندې د موږ ګاونډی له ګاونډیتوب نه یې موږ ختم کړو موږ خپله خاوره بل چا ته ورکړو او د ګاونډیتوب یو شپږم ګاونډی د موږ چې لوی هېواد او دا له لاسه موږ ورکوو موږ خپله خاوره بل چا ته ورکړو. زه خو لا دا وایم د ما خپله هغه دا د چینان څخه خبره کړې ده چې د چین له لارې د واخان له لارې نه یو بین المللي سړک جوړ شي یو لوی سړک جوړ شي چې په بدخشان باندې حرکت شي افغانستان وصل شي له چین سره دا به یو ستراتیژیک تجارتي لارې دي موږ دا هېڅ امکان نه لري هېڅکله کله و حاشا هېڅکله په سخت الفاظ زه ردوم نه څوک دا توقع کوی شي که موږ ګاونډیان دي چې د افغانستان خاورې دوی ته ورکړل شي او نه د افغانستان په امارت کې به یو کس نه به په افغانستان کې یو کس دا وکړي چې د واخان یا بل یو سره چا ته ورته ورکړي دا زه سخت په کلکو ټکو ردوم نه پوهېږم چې خرم صاحب دا له کوم